سلامونه قدرمنو زده کوونکو، بیا هم ښه راغلاست او ال وی تحقیق انلاین ښوونیز مرکز ته. درنو دوستانو، ستاسو د صحت او د عافیت په امید نن زموږ ستاسو د درس موضوع شارټ سنټنسز، لنډې جملې and daily activities په ورځني فعالیتونو کې. قدرمنو دوستانو، تاسو ته په ویډیو کې کافي اندازه وخت درکړل شوی دی. لکه څنګه چې زه تکرار کوم، تاسو هم له دې وایس سره تکرار کړئ ترڅو هغه ستاسو پروناونسیشن هم جوړ شي. ډېر مهم درس دی عموما هغه دوستانو لپاره چې هغه غواړي روانه انګلیسي زده کړي ورځني فعالیتونو لپاره. راځو درس شروع کوو. د درس لومړی جمله: هیڅ کله نه یا بالکل نه. Absolutely not. Absolutely not. آیا مطمئن یې؟ Are you sure? Are you sure? دا ته کولی شې. Can you do it? Can you do it? دلته راشه. Come here. Come here. حوصله وکړه. Cool down. Cool down. ژر کړه یا ژر ژر کوه. Do it fast. Do it fast. آیا ته هغې پیژنې؟ اشاره ده ښځینه ته. Do you know her? Do you know her? آیا ته داسې فکر کوې؟ Do you think so? Do you think so? آیا پوه شوې؟ Do you understand? Do you understand? بیا داسې کار ونه کړې. Don't do it again. Don't do it again. غلطي ونه کړې. Don't make mistake. Don't make mistake. راسره کومک وکړه. Give me a hand. Give me a hand. وړاندې ځه. Go ahead. Go ahead. ښه چانس یا ښه بخت. Good luck. Good luck. ښه ورځ ولرې. Have a nice day. Have a nice day. څنګه یې؟ How are you doing? How are you doing? څومره؟ How much? How much? زه تفریح کوم. I am having fun. I am having fun. زه ځم. I am leaving. I am leaving. زه چمتو یم یا زه آماده یم. I am ready. I am ready. زه ورسره عادت یم. I am used to it. I am used to it. زه نور نشم معطل کېدلی. I can't wait more. I can't wait more. زه ډېر ښه احساس کوم. I feel much better. I feel much better. امید لرم چې همداسې وشي. I hope so. I hope so.
اوس دوستانو که امکان لري او کولی شئ د ویډیو له بیا د سره وګورئ او بیا ځل د وایس او ریکارډ واورئ او همدارنګه له ویان سره تاسو تکرارا دغه لغاتونه دغه جملې ولولئ تر څو ستاسو هغه پروناونسیشن یا تلفظ هم جوړ شي او همدارنګه که امکان لري بار بار دغه کلمات دغه جملې په لوړ آواز ولولئ تر څو هغه په صحیح معنا سره ستاسو ذهن کې کینی. همدارنګه دوستانو که چیرته درس تاسو لپاره ګټور تمام شوی وي دا ویډیو در سره لایک کړئ تر څو دغه زمونږ درسونه نور ملګرو ته هم ریکمنډ شي یعنی نورو دوستانو ته هم ورسیږي او همدارنګه کم نظر لرئ غوښتنه لرئ د درس په باره کې د راتلونکو درسونو په باره کې هغه هم راځه په کمنټ کې شریک کړئ. همدارنګه دوستانو که چیرته غواړئ زمونږ راتلونکي درسونه هم تاسو سره شریک شي او خوښیږي او لولئ دغه زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه دغه د بیل غږه چې کومه ده دغه د سره کلیک کړئ تر څو هر یو درس تاسو ته ورسیږي په نوټیفیکیشن کې. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو دا چینل هم نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو نور دوستان هم د دې ویډیو څخه ګټه واخلي. تر بلې ویډیو تاسو ټول په خدای سپارم.